د حرفوي وسایلو اړوند دغه مرسته په لغمان ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې تر چتر لاندې د UNDP موسسې لخوا چې تطبیق کوونکې موسسه AYSO ده د حرفوي زده کړو په برخه کې د 4 میاشتني پروګرام اړوند 80 تنو سره ترسره شوه. په دې لړ کې 20 تنه د موبایل جوړونې، 20 تنه د سولر سیستم، 20 تنه د بیټرۍ تولیداتو، 20 تنه د سلمې دوزي د برخو زده کوونکي شامل وو. ډیر خوشاله یو چې په لغمان ولایت کې د حرفوي زده کړو څخه 80 تنه چې 40 کسانه زنانه دي او 40 کسان نارینه‌ګان دي هغوی فارغ شول. دغه پروګرام او پروژه 4 میاشتې دوام وکړ چې هر میاشت کې د هر کس لپاره 1000 او 140 افغانۍ فی کس ته ورکړل شوي دي. نظارت یې موږ کړی او هغه مظلوم خلک یې پکې نیولي دي چې د هغوی بې سرپرسته دي یا داسې معیوبه خلک دي او یتیمانان دي. د دې ترڅنګ د لغمان د اقتصاد رئیس وویل دا ډول مرستې د بیکارۍ کمولو د خلکو د ځان بسیاینې لپاره مهمې دي. نن موږ د لغمان ولایت مهترلام کې د AYSO د یو برنامې څخه لیدنه وکړه چې عملاً دلته توزیع روانه ده. د حرفو په برخه کې 4 میاشتنۍ دورې دلته پای ته رسېدلې دي او دا داسې ګټورې پروژې دي چې دینه به زمونږ هغه فارغ شوي ورونه عملاً استفاده وکړي او کامله ګټه به ترنه واخلي. بل لور ته مرسته اخیستونکي خوښ دي او وایي چې د یادو وسایلو په ترلاسه کېدو سره به کوچنی کاروبار شروع او له همدې لارې به د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو 4 میاشتې برنامه له خیر سره ختم شو. د مواد چې تاسو ګورئ د ټولو ته موږ ته د همدغه د بیټري ریپیرینګ او د سولر ریپیرینګ په برخه کې توضیح شوې ده. یعنې ډېر مثبت مهم رول لري په موږ د کاروبار په برخه کې. انشاءالله موږ عملاً د دوکانونو نیسو له خیر سره او د لغمان خلکو او د لغمان ملت ته خدمت کوو. اوس موږ کولی شو چې عملاً بازار کې غرفه خلاصه کړو او خپل کاروبار پر مخ بوځو او خپل کورنۍ ته مړی حلاله نفقه پیدا کړو. په ورته وخت کې د اړوند موسسې مسؤل وایي هڅه کوو څو له دوی سره د کار د پرمختګ په برخه کې نورې مرستې هم ترسره کړو. دغه ته نن سبا په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې ډیر اشد ضرورت او دغه ضرورت په بنیاد دغه سنټرونه UNDP دایر کړي. پاینده کې به هم موږ د دوی سره نږدې کوارډینیشن کوو، دوی سره به نږدې ناستې کوو، د دوی کاروبار به ګورو. که هر چا کاروبار ښه عمل یې کاروبار شروع کړی دوی سره به نورې مرستې هم کیږي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت د مسؤلینو او همکارو موسسو لخوا اړمنو کورنیو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره شوې.